دغه ګچ د افغانستان سربیره نورو کومو هیوادونو تر څنګ ولایتونو ته ځي هغه به هم خاطر هم خو جمع دی د وړي خاطر ګران وړي کې په 50,000 روپۍ مهارانه کوي سخت وړي کې چې دا یو بیلچا چې د شاس وري منډه به تخت ماوري سلامونه د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمند او خوږو لیدونکو هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ یو ځل بیا قانت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومند ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یو قدرمندو لیدونکو په نننۍ خپرونه کې د ګچ یوې کارخانې ته راغلي یو دا چې دلته ګچ څنګه ترلاسه کیږي او تر څنګه دغه د افغان وطن کومه تیږه چې ده له کوم څخه راوړل کېږي تر څو دلته بېرته پروسس کېږي او ګچ ترې په لاس راځي نو دغلته به موږ سره ووینئ چې دغې کارخانه کې څومره کسان په کار بوخت دي او دغه ګچ د افغانستان سربیره نورو کومو هیوادونو تر څنګ ولایتونو ته ځي هغه به هم له موږ سره په نننۍ خپرونه کې وګورئ زموږ دغه برنامه در سره تر وروستۍ شپه پورې وګورئ که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هغه هم در سره سبسکرایب کړئ نو قدرمندو لیدونکو دغه ورور تاسو ګورئ چې دغه ګچ بوجۍ ګچي او بوجۍ ګنډي زه سره غږېږو چې دا څومره وخت کېږي دلته کار کوي د کارخانه کې او هغه خپل کوم ستونزې او مشکلات چې لري هغه به هم له موږ سره شریک کړي استاد سلام کړی مو شي وعلیکم السلام ورحمة ډېره مننه خوشحاله اوسئ خپله ښه انشاءالله جوړې شکر دی الحمدلله تاسو خیر ډېره مننه که نوم دې راته واخلې تر څو وپېژنې نوم مې سیف الله دی د فلانو ولسوالۍ نه وروره دغلته کار کوو په دې کارخانه کې تقریبا دا 9 میاشتې کېږي د ورځې راته 200-300 دغسې ډیلي کار کېږي او 9 میاشتې کېږي چې دلته کار کوي او 9 میاشتې کېږي خو کار یې ډېر سنګین دی ډېر دروند دی په د مجبوریت نه دغه کار کوو دا کار دی ډېر سخت کار
راته ووایي تاسو ورځ مزدوري اخلئ که نه میاشتنی حساب مزدوري نه دا د بیلر حساب دی وروره بیلر باندې موږ ته په 8 نفر باندې کار کوو 6 نفر 500 روپۍ راکوي یو بیلر د 3 نفر ته 100 روپۍ یعنې تاسو ټول کار په شریک باندې مخ ته بیا نو په تقسیموئ شریک باندې د استاد کار خپل دی او زموږ د 6 نفرو کار خپل دی هلته بیلر ډکوو په هغه کرش کې اچوو بیا دلته په هغه استاد کرښوي موږ یې په ژرندوو بوجي کوو او تیړو باره کوو که راته ووایي چې تېر په پرتله باندې دا کارونه اوس ښه شوي که خرابه شوي؟ مخکې اوړي کې ښه و سیزن یې ښه کار و اوس جمعه کې داسې 5 ورځې 4 ورځې دغسې کار کوي مخکې اوړي ښه و ښه کار کوي تقریبا 10 بیلره 11 بیلره کول د ورځې او اوس دا جمعه کې یا 10 بیلره نه برابرېږي کار نه ډېر ټینګ سره شوي او که راته ووایي دغه تیږې د میده کولو لپاره پوره وسایل تاسو سره شته؟ یاره پوره وسایل شته دی او نیم شته دی ځکه چې دستکشې په وخت نه رسېږي او شیان نیمشی که نه هغه هم بس دا مال په صحیح توګه نه ووځي که چېرته دا مال وتلی بیا کولی شي چې کارخانې والا هم خپل سامان په وخت را رسولی کارګرو ته او کارونه داسې بیله غونته دي د دغې وجې نه دا دستکش او هغه بوټان چې خپل د دې خپل دي هغه بوټان بیخي تر اوسه پورې بل د چا له نه دي رسېدلي او که راته ووایي چې څومره پورې کسان دغلته کار کوي؟ دلته تقریبا چې کار شروع وي 10-12 نفره کار کوي ځکه چې استاد دی بیا یې د هغه والا د بارګرۍ والا دي 4 نفره او 6 نفر دا دي داسې وي چې 11 نفره کار کوي دا کار چې دی واقعا ماته ډېر دروند ښکاري ځکه دې ژمي کې ته خوله شوی نو اوړي کې خو بیخي بد حال به وي مخامخا بوجۍ بارو بندو یې داسې وګوره خپله څه غوښتل لري حکومت نه تاسو لپاره باید څه وکړو دې برخه کې؟ دا غوښتل لرو چې وروره موږ له داسې اسانه کارونه پیدا کړي دغه کار ډېر دروند کار دی او بل دغه خلکو له خپل د دې کار وسایل پیدا کړي دغه خپلې دستکشې دي او هغه کوم واسکټونه دي او کوم بوټان دي دا اوس خپې وګوره د ټولو دغسې اکچولي چې دا کار ګرم هم دی دا چې دی داسې وي چې اور نه لکه د اوبو غونته خوټېږي دا رقم ده ګرم مال درته رسېږي د بیلر نه ډېره مننه وروره په همدې هیله کومه جالبه یا خوږه خاطره سره یا څه غوښتل لرې لیدونکو دپاره؟ خوږه جالبه خاطره به څه درته ووایم نه یاره نشته دی مننه بریالی اوسئ خیر اوسئ مننه تاسو
قدرمنو لیدونکو د یو بل کاکا څنګ ته راغلی یم تاسو ګورئ چې دا هم لګیا دی او د اور د بلولو هغه مسؤلیت په غاړه لري تر څو دا ګچ چې کوم دی چې پوخ شي. ده سره به هم وغږېږم چې دا څومره وخت کېږي دلته کار کوي او هغه کومې ستونزې او مشکلات چې د کارخانه کې دي چې له موږ سره شریکې کړي تر څو حکومت دغې برخه کې کوم وسایلو لپاره چې اړتیا ده هغه هم پوره کړي. کاکا سلام علیکم، جوړ په خیر. وعلیکم السلام، څنګه دی؟ ښه جوړ یې؟ ډېره مننه، خپله ښه انشاءالله جوړ یې په خیر یې. خیر دی، شکر دی. کاکا که نوم مې راته واخلې تر څو لیدونکي وپېژني. واقف خان. واقف خان ماما څنګه یې؟ ژوند ښه تېرېږي انشاءالله په خیر یې؟ شکر دی، بالکل خیر. کاکا که راته ووایې چې څومره وخت کېږي دغلته کار کوي؟ دغلته خو زه اوس دا ما درېیمه میاشت ده هو دلته زه اوس راغلی یم. مخکې م کارونه کړي م دلته پله دې پله خو دلته م نه یې کړی، دلته اوس راغلی یم. او کاکا دلته کار کول خو واقعا ډېر سخته ده ځکه په دې ژمي کې که نه مطلب 3 متره فاصله کې که نه بیزې پورې تپ راځي نو دا اور دومره تیز دی چې زموږ مخ سوځېږي. دا اوړي کې به څه حال وي؟ والا اوړي کې هم داسې نو بس الله یې تېروي نو بس څه وکړو چې ویې نه کړو چاره نه لري ژمي کې کړي اوړي کې نه کړي که نه خو چاره نه لري په مجبوري لګېږو په منډه بیلچا چې ورتخت هلته ودرېږو. واقعا سخته ده. که راته ووایې چې تا دلته څه خیل حساب دی؟ په مزدورۍ کار کوې که نه ته هم دغه ټول خپل ورور غوندې؟ نه ما خو تنخوا ده هو ما 14,000 روپۍ تنخوا ده د میاشتې. واقعا کار دې هم سخت دی خو بیا هم د هغو په نسبت دې معاش ښه دی ګزاره کوي خو کار یې سخت شکر دی. الحمدلله خو کار سخت دی نو چې سخت کار مه کړې داسې خو څوک چاله نه ورکوي او څومره ځان په عذابې که نه څومره کار سخت وي هومره معاش ښیي نو حالانکې دا اوس په دې خاطر خو نه خو جمع دی د اوړي خاطر ګران اوړي کې په 50,000 روپۍ مو ارامه کوي سخت دی واقعا. اوړي کې چې دا یوه بیلچه چې دلته اشخاص وځي منډه به یې سخت دی باوري دغه شان کار دی نو غریبي ده. او کاکا که راته ووایې چې دغه ګچ چې کله جوړ شي د ننګرهار ولایت سربېره نورو کوم ولایتونو ته ځي یا کوم بهرني هېواد دا ته؟ خو به منشي له معلوماتي دغه کیسو کې دغه نه مزي هر ځای لري نو کابل لم دي کندهار لم دي لوګر لم دي هر ځای لري. څه کول پکار دی حکومت ته تاسو لپاره باید په دې برخه کې څه وکړي؟ نو مونږ به دې کې څه وایو نو څه به وکړو حکومت به مونږ له څه وکړو د وسایلو لپاره چې ضرورت یې یا کوم ماشینونه وي نو داسې ماشین خو ضرورت مونږ له فی الحال نه ښکاري که منشي له معلومات وي په دې بارې کې که نه نو مونږ مزدوران یو مونږ له اندازه نه لګوي دې کې مونږ له څه ضرورت. ډېره مننه کاکا خیر اوسه. مهرباني آباد اوسه.
اوریدونکو ترڅنګ را سره د ستاره نصیب شرکت مشر او مالک ناست دی، د سره به هم وغږیږو چې څومره وخت کېږي دغه فابریکه جوړه کړې ده او څومره کسانو ته د کار زمینه دلته برابره ده او نور چې کوم مشکلات او ستونزې په دغه فابریکه کې دي هغه به هم له موږ سره شریکې کړي. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. خدای دې وکړي چې ښه روغ او جوړ وئ او په خیر راغلی. وروره نوم یې حاجي نعمت دی، پوه شوې. او بس تقریبا د 15 کاله کېږو چې د کارخانو کار کوو. خدای مې دې غاړه نه بندوي چې 15 کسان چې دی مصروف راسه په کارخانه کې دي، نور چې دا تیږه راوړي شاشپیانه او یو بل که نه نو تقریبا 20-25 کسانو له رسېږي. نو دا 15 کاله کېږي چې موږ دا کار کوو، پوه شوې. نو په دې 15 کالو کې خدای مې دې غاړه نه بندوي چې دا قرارداد شو او دا شروالي شو او دا شی شو او دا شی شو، یعنی دومره کوو چې لا د کارګرو پیسې موږ ګټو. نن سبا ګټې نشته، نن سبا خاص موږ د کارګرو دپاره لګوو چې کارګرانو له یو 2-3 روپۍ پاتې کېږي او د دې دپاره غریبانو له لګوو. ډېره مننه حاجي صاحب. که راته ووایئ چې تاسو دلته د ګچ ترڅنګ نور شی هم جوړوئ که نه یوازې ګچ تولیدوئ؟ نه، موږ نور شی نه جوړوو، خاص ګچ جوړوو او ګچ تبدیلوو. او دغه د ګچ دپاره تاسو دغه کومه تیږه چې راوړئ دلته چې د نږدې پیدا کېږي که نه کوم بل څه نه راوړئ؟ دا تورغر ورته وایي، تورغر کې پیدا کېږي. تورغر نه هلته بوکلینې بارایي بیا موږ راوړو دلته. نو خدای مې د غاړه نه بندوي چې 315 چې دی موږ قرارداد ورکوو، 350 ګاډي ته ورکوو، یعنې 215 روپۍ هلته چې موږ ته باري، یعنې تقریبا 915-930 روپۍ موږ ته تیږه تمامېږي. نو بیا دلته موږ راوړو، بیا به د کرش میدوو او دلته یې اوړه کوو، بیا د هغې نه بعد بوجۍ ته نه ډکوو، بیا بس د افغانستان هغه کې هغه کوو، تبدیلوو. یعنې دې ځای پورې چې را رسېږي یو ګاډی د محصول او ارچي سره تقریبا 900 مصرف یې راځي؟ نه، دا په ټن 930 روپۍ مصرف راځي. خدای مې دې غاړه نه بندوي، په ګاډي راځي د هغه 15,000 14,000 تر 14,000 روپۍ داسې راځي په یوه ګاډي مصرف. او تاسو چې بیا بېرته خرڅوئ دغه ګچ منکي حساب دی که بورې حساب دی؟ نه، دا خو بوجۍ حساب هم دی او منکي حساب هم دی او ټن حساب هم دی، پوه شوې. خو منکي دلته نه غواړي، دلته دا بوجۍ حساب غواړي. څوک 40 غواړي، څوک 30 غواړي، څوک 20 غواړي، څوک 15 غواړي. بیا موږ ټن خرڅوو، ټن 3,000 روپۍ موږ خرڅوو. حاجي صاحب ډېره مننه. که راته ووایئ چې د افغانستان سربیره نور کوم هېوادونو ته دغه د افغانستان ګچ انتقالېږي؟ دا خدای مې دې غاړه نه بندوي، په افغانستان کې چې څه ولایتونه دي دا ټولو ته ځي. مازار شو، خوست شو، پوه شوې، کندهار شو، هلمند شو، کابل شو. کابل کې خو خپله هم کارخانې شته، یعنې دا خاص د افغانستان تولید د افغانستان کې استعمالیږي، یعنې بهر له تر اوسه دا وتې نه دي، پوه شوې. یعنې بل له تر اوسه وتې نه دي، دا په افغانستان کې هغه کېږي، استعمالیږي. ډېره مننه حاجي صاحب. څه غوښتل لرئ د افغان دولت نه باید تاسو لپاره څه وکړي په دې برخه کې؟ کوم د وسایلو کمبودات دي، نور کوم چې شته ضرورت دي؟ نو مهرباني. موږ خاص د دولت نه یوه غوښتنه کوو که نه، پوه شوې، چې دا اوس هم یو څه وخت کې چې دا انجینران راغلي وو باید وایي دغه ځای نه کارخانې جګې شي او بل ځای ته لاړ شي که نه. نو دلته تقریبا موږ سره 20-25 کسان کارګر لګی دي، پوه شوې. او دا خاص هم دې ته لګی دي چې بېګا له موږ یو 2 ډوډیو دپاره پیسې وګټو، صحیح ده. نو موږ اوس حاضر دم دا پیل خال چې زه یم تقریبا دا یو کال کې په خدای که زه د ګټې په تمه وم، خاص د کارګرو له لګی یم، یعنې منشي شو، کارګر شو، دیګپاس شو، یو شو بل شو که نه. نو موږ د ګټې په تمه نه یو، موږ خاص د دولت د یو هغه لرو چې اوس دا قرارداد شو او دلته شروالي راوځي، یو شی شي د بل شي په نامه پیسې اخلي. خاص د یو مشکلات لرو چې باید دا ونه شي، دا باید بند شي. ډېره مننه حاجي صاحب. په همدې هیله نو مسؤلین به دغه ویډیو حتمن ګوري. نو هیله ده چې دغې برخې دپاره پوره توجه وکړي تر څو دغه اساسي ستونزه کوم چې دغه زرګونه کسان دغلته راځي او د یوې حلالې مړۍ د پیدا کولو لپاره دلته په کار لګیا دي. نو هیله ده چې دغه حکومت دغې برخې ته پوره توجه وکړي او دغه ستونزه رفع شي. حاجي صاحب محترم، په وروستیو کې د یو لنډ پیغام اورو، څه غوښتل لرې هېوادوالو ته؟ غوښتل دې ما دا دي ور راکنه. نو تقریبا خدای مې دې غاړه نه بندوي، دلته 17 کارخانې دي. په 17 کارخانو کې استاد ته خپله معلومات دي چې یوه کارخانه چالان ده. دا د شي د وجې نه دا اوس وخت کې چې دی دلته شروالي راووته په ټلې چې دی 80 روپۍ غوښتې، نو د خلکو وسه نه کېده او دې شي کې دومره پیسې نشته. نوم یې شته
یعنی تکلیف یې ډېر زیات دی تکلیف یې ډېر زیات دی یعنی چې دا مصرف یې وردغه خپله ته ګورې نو یعنی چې دا مصرف یې غواړي هغه یې غواړي که نه خو ګټه دومره نشته موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید لږ په دغه شي لا لږ په هغه وګوري یعنی اوس قرارداد شو شروالي پکې روزي یو شی شو بل شی شو باید دغې سره لږ هغه وکړي ډېره مننه علي صاحب خیر وسپور ودان مننه وره ژوندی اوسئ ډېره زیاته مننه قدرمندو لیدونکو چې د برنامې تر دې شیبې پورې له موږ سره مل پاتې شوي وئ نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د ګچ د جوړولو د کارخانې څخه هیله ده چې د دغې خپرونې څخه مو په پوره معنا خوند اخیستی وي د دغسې نورو په زړه پورو جالبو او هرړخیزو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر یوې بلې خپرونې پورې چې بیا زه کنعت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازت راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه